دلته د روزګان مرکز ترینکوټ په دغه خټین کور کې د تخنیکي وسایلو له پوره محدودیت سره یو ځوان په خپلو شخصي هڅو ډرون الوتکه جوړه کړې ده. دی وایي دغه هڅې له تېرو 5 کالو راهیسې روانې وې چې په وینا یې دا ځل یې په بریالۍ توګه هغه بې پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې تر 1 کیلومتر ډېر الوځي. تقریبا 15 کاله کېږي چې ما د طیارې جوړولو ته اراده کړې ده، خو د دې مخکې ما ډېرې طیارې جوړې کړې دي، هغه ناکامه سوي دي. ناکامه سوي دي په دې خاطر هم چې زما سره امکانات نه و، ریموټ نه و او دغه طیاره کامیابه سوه. تقریبا 1 کیلومتر لرې ریموټ کار کوي. که ریموټ قوي پیدا سي نو هر څونه لرې تلای سي، خو د دې ریموټ چې دی 1 کیلومتر. د ډرون جوړونکی زیاتوي چې که د حکومت او ملي سوداګرو له لوري مالي ملاتړ ورسره وسي نو داسې مجهز ډرون الوتکه به جوړه کړي چې د هیواد په ساتنه کې ترې ګټه واخیستل سي. طیاره کې خو ځینې برقي وسایل کار سوي دي، هغه لکه سروګانې، ریسیور او بیټرۍ ده او ریموټ دی، نور داسې برقي شیان پکې دي. که چیرې امکانات ماته برابر سي زه کولی سم غټه ډرون جوړه کړم چې د ځان سره 2 منه یا 2 کیلو وزن پورته کولی سي. په ورته وخت کې د روزګان ځینې اوسېدونکي له مسؤلینو غواړي چې دغه ځوان ته مسلکي روزنه او تخنیکي وسایل برابر کړي. ډرون الوتکه جوړه کړې ده، دا د دې ولس لپاره یو غټه لاسته راوړنه ده. روزګان ولایت چې وروسته پاتې ولایت دی، انشاءالله دغسې خلک چې وروزل سي دا به د روزګان ولایت دپاره یو ډېره غټه لاسته راوړنه او د چارواکو څخه مو هم دا غوښتنه ده چې داسې خلک تشویق کړي او امداد ورسره وکړي. ما غږ پر هغه کسان باندې چې هغه مالي امکانات لري یا داسې کسان هغه دغه کولی سي حمایت یې کولی سي. دا د افغانستان کې د هر وګړي دا مسؤلیت دی چې د افغانستان د خاورې دپاره او د دې ملت دپاره خپل در وسه پرې قرباني ورکړي، خپل در وسه پرې خدمت وکړي. هغه که په مالي بخش کې وي که په هر بخش کې وي، باید هر سړی دا کوشش وکړي چې نور دا هیواد جوړ کړو. د روزګان ولایت مقام ویان بیا وایي هڅه کوي څو یاد ځوان د لا مسلکي روزنې لپاره زده کړیز مرکز ته وروپېژني او ترڅنګ به یې ورسره مالي مرسته هم وکړي. په مالي برخه کې موږ د سره کومک کوو او که دی به موږ مرکز دپاره ته به موږ دی معرفي کړو تر څو په د تخنیکي برخه کې دته د زده کړو زمینه برابره کړي او په دغه برخه کې دی لا نور خدمت او پرمختګ وکړي. د ډرون یا بې پیلوټ الوتکې دغه روزګاني ځوان ته په روزګان کې د الرباط فرهنګي ادارې له لوري نغدي ډالۍ هم ورکول سول. فرید احمد مبارز، حریت راډیو، روزګان.